نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمندو نن ویډیو چا چې ودونه نه دي کړي د هغوی دپاره هم ډېره ضروري ده، او چا چې ودونه کړي د هغوی دپاره هم ډېره ضروري او اهمه ویډیو ده. عزتمندو راځئ چې وګورو مولانا اخترعلي صاحب څه نصیحت کړی دی او څه بیان کړی دی. صلی علی رسوله الکریم. اما بعد مسلمانانو، زه نن یو مقدس رشتې باره کې تاسو ته میسج پرېږدم. چا چې ودونه کړي د هغې دپاره هم او چا چې ودونه نه یې کړي د هغې دپاره هم. یو مولي صاحب خبره کوله، وایي ستاسو د دنیا چې دا کمې بیبیانې دي ستاسو نکاح کې دي، نو دا به ستاسو په جنت کې ستاسو د حورو سرداران وي. نو جی یو غمزپلی پکې ناست و هغه تندیله داسې کړه سترګو، وایي مولي صاحب وی هلته به تم نه خلاصېږو. نو دې رشتو کې ولې دا زور رالی، دا نفرتونه ولې سوا شوي؟ اوس به موږ د نبي علیه السلام په زندګۍ باندې لږ نظر واچو چې نبي علیه السلام خپلو بیبیانو سره څنګه رویه کړې ده. نبی علیه السلام عایشه رضی الله عنها فرمایي، وایي کله چې زه راواده شوم نو زه دومره وړه وم چې ما به د ګوډیانو سره لوبې کولې، او نبی علیه السلام به موږ سره وړه ښکل وړه د کور ټول کارونه به موږ سره کول. جی د دواړو جهانونو سردار. او یو ورځ په سفر باندې موږ روانو، نو نبی علیه السلام ما ته وایي عایشې وایي خوښه دې نه ده چې منډه ووهو؟ ما ورته د الله رسوله څنګه دې خوښې؟ نو بس صحابو چې نبی اسلام فرمایل شابئ تیز شئ، تیز لاړ شئ. کله چې هغوی د نظرونو فنا شو نو بس مونږ منډه شروع کړه. نو دغه ټایم کې زه لږه وچه ومه، او نبی علیه السلام صحتمند و. نو وایي د نبی علیه السلام نه ما منډه وګټله، زه ترې مخکې لاړم. څه موده پس بیا مونږ داسې په سفر باندې روانو، نبی علیه السلام بیا ما ته فرمایي عایشې وایي منډه نه و؟ ما ورته د الله رسوله څنګه دې خوښې صحیح ده؟ نو بس وایي بیا مونږ منډه کړه. نو وایي په دغه ټایم کې زه لږه موټی شوي وم، غټه شوي وم. نو وایي نبی علیه السلام ما نه منډه سیوا کړه او ما نه منډه وګټله. نبی اسلام ما ته مخ مبارک داسې راواړو او وایي عایشه هذه بتلک دا د هغې رسم او د هغې منډې مقابله ما وګټله، ښه برابر شو. هذه بتلک اوس برابر شو، ښه یو پیرې تا ګټلې ده بله پیرې ما ګټلې. دا منډه څوک وجي؟ د دواړو جهانونو سردار. نن سبا څوک د خپل بیبي سره داسې کار کوي، تاسو راته ووایه خلک به ورته څه وایي؟ کېنه وایي دغه تاسو ته ښه پته ده. نو دا ولې؟ اوس ګوره عربو کې به دستور دا و چې کله روټۍ به یې خوړه نو غټې غټې بوټۍ به وي، غټې غټې روټۍ به ماتې کړې بوټۍ به وي. نو نبی علیه السلام عایشه رضی الله عنها چې د کم ځای نه به چک عایشې رضی الله عنها وو که نه د کمې نوڼۍ نه، او عایشې رضی الله عنها به هغه نوڼۍ کېښوده داسې. نو نبی علیه السلام به هم د هغه ځای نه چک و، هغه ځای باندې به شونډې مبارکې ایښودې په کم ځای چې عایشې رضی الله عنها شونډې مبارکې ایښي دي. کله چې به عایشې رضی الله عنها وبس کلې په کم ګیلاس باندې کم لوښي باندې، او د عایشې رضی الله عنها شونډې مبارکې به په کم ځای باندې پرېوتې وي، په هغه ځای به نبي علیه السلام خپلې شونډې مبارکې ایښودې، او عایشې ته ته به کتل چې دا ما ته وګوري چې په کم ځای باندې خپل خوله مبارکه ایږدي او څکلې به. دا ولې جي امت ته تعلیم دی چې د ښځې د خاوند دا رشته دا ډېره مبارکه رشته ده. په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه مینه محبت د خپلو بیبیانو سره ژوند تیر کړی دی. او نبی اسلام فرمایي زه ګوره د خپلو بیبیانو سره مینه محبت تاسو نه زیات کومه، و تاسو هم پکار چې د خپلو بیبیانو سره مینه محبت وکړئ. اوس ګوره ښه، اوس کله چې دین اسلام ښځم خبرې چې به د دې خاوند په ما څه حق دی، او دا خاوند هم خبرې چې د ښځې په ما باندې څه حق دی، نو زه ته یقیني خبره کوم دغه کور بیا جنت دی. دغه کور بیا د خوشحالو یوه ذریعه ده. اوس ګوره کله چې خاوند راشي که نه کور ته، او دا ښځه ورپاسېده او بې تپوسې د خپل خاوند په لاسونو باندې زور کړه، په خپو وله زور کړه بې تپوسه، او ته مسکی شوه، نو د دې ښځې په عملنامه کې الله جل شانه د 7 تولې د سونې د صدقې ثواب لیکي. خپل کور کې هر ورځ ګوره دا ثواب بیبیانې ګټلی شي. خو کاش چې خبرې د دین اسلام نه که نه، بس وایي واده
وی واده زوی له واده لور له واده څه خو ورته خایل پکار دي که نه چې څه حق ته اسلام موته ته څه وایي دې رشتې باره کې نو الله جل شانو د اوو تولې د سونې د صدقې ثواب لیکي او کو چېرې خاوند ورته وي چې راشه ښځې زما پخپو درد دی او ما لږه چاپي وکړه ما له چای پخه کا او په سر راله زور کا نو د دغې ښځې په عملنامه کې الله د چاندۍ د اوو تولې د چاندۍ ثواب الله لیکي نو ګورئ په لږو لږو موقعو څومره ثواب مونږ تاسو ختمو. اوس ګوره فاطمه رضی الله تعالی عنها د دواړو جهانونو د سردار لور وی فاطمه دا زما د زړه ټوکړه ده او چا چې فاطمه چې تکلیف ورکړو ما ته یې راکړو او چا چې ما له تکلیف ورکړو نو هغه الله له تکلیف ورکړو. اوس دومره مینه محبت سره نبی علیه الصلاة والسلام کوي. اوس ګوره کله چې فاطمه رضی الله تعالی وفات کېده که نه نو خوب یې ولید خوب کې نبی علیه الصلاة والسلام یې ولیدو خپل پلار سپسې ګرځي بابا جان یې خوب کې ولیدو نو دا خپل بابا جان ته بابا جان سپسې ګرځي اے فاطمه وای تا پسې ګرځم وای کوم ځای کې وای زه دا یم چې کله را پاسېده نو علي ته وایي علي زه وایي دنیا نه ځم او زما ټایم نږدې دی په دغه ورځ باندې روژه وه د فاطمې علي رضی الله عنه ته فرمایي وایي فاطمې روژه خو ماته که که نه وایي ته به په دې حالت کې ځي دنیا نه وایي روژه ماته که فاطمه ورته وایي ما ته خپل بابا جان خوب کې ویلي دي چې پښمنې د علي په دسترخوان باندې وکړه او روژه ماتی به ما سره زما په دسترخوان کې شپږ میاشتې پس نبي علیه الصلاة والسلام د وفات نه شپږ میاشتې پس فاطمه رضی الله عنها دنیا نه تللی ده. اوس ګوره ښه کله چې وفات کېده نو علي رضی الله عنه ته وایي علي وی ما ستا حق نه دی ادا کړی د خاوند چې کوم حق دی ما نه دی ادا کړی الله اکبر. زه چې کله نه ستا په نکاح کې راغلی ما نو یا علي ته ډېر په دردونو کې زندګي تا تېره کړه. اوس ګوره ښه دین نه خبر ده اوس خاوند ته دا نه و چې ټول عمر زه ستا نه په اور کې ولاړ او چېرته دې خوشحالي ما له را نه کړه. نه 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 پته ده ورته چې خاوند زما دپاره جنت دی زما دپاره د جنت دروازه ده زما دپاره د آخرت د راحت سبب دی. سوی ورته علي وی کله چې تاسو زه ستا په نکاح کې راغلم نو تا چېرته زندګي ښایسته تېره نه ده کړې زما د وجې نه. اوس ګوره علي رضی الله تعالی هم خبره دی چې ښځه څه ته وایي ما باندې څه حق دی نو دې ټیم کې ورته دا نه وایي چې بالکل ته چې راغلی نو زما زندګي ټوله سنسان ده او ستا د وجې نه ما چېرته زندګي خطر نه دین نه خبر دی جی. دې ټیم کې ورته څه وایي علي فاطمه وایي دا ته څه وایې فاطمه وایي ما ستا حق نه دی ادا کړی او زه ستا نه معافي غواړم او ته خو د دواړو جهانونو سردار لورې ستا په وجه خو زه د نبي علیه الصلاة والسلام په خاندان کې شمار شوی یم او د نبي اسلام داماد یم فاطمه ما معاف کوه د کله نه چې ته زما نکاح کې راغلی فاطمه ما ستا حق نه دی ادا کړی تعالی ما هغه خوشحالي نه در کړی کوم چې ستا حق و نن سبا کومې جګړې دي جي. اوس ګوره اوس که دواړه خبرې چې خاوند ما باندې څه حق دی د دې ښځې ما باندې څه حق دی نو زه ته یقیني خبره کوم جي جنت دی. ګورئ ښه الله جل شانه قرآن کې چې کله هغه کس ته مخاطب کېږي چې ای طلاق ورکوونکي یا نو یقیني د قرآن د الفاظ هم درانه شي او نبی علیہ السلام فرمایي په ټولو حلال څیزونو کې د ټولو نه چې ناخوښه عمل دی هغه څه دی هغه طلاق دی طلاق. او شیطان خپل تخت لګولی د سمندر باندې او ټول شیطانان ورته راځي څوک وایي ما نن دا چلو کو ما نن هغه چلو کو وایي صحیح ده یو پکې راشي یاره جي ما وایي د ښځې او د خاوند منځ کې اختلاف پیدا کو او دغه اختلاف په وجه باندې دا غټ شیطان نه دا ورته وایي تر غاړه وځه د یخ کار دی کړی د یخه بخه کار دی کړی اوس په دوه خاندانونه یو بل کې ونخلي او دشمنیانې بشي او په کلونو به دغه جګړې سټارټي را تر غاړه وځه تا کار کړی دی. نو بهر کې ښځو خاوند هغه دی چې یو بل له حقوقو نه خبري یو بل ته دا نه وایي ټوله زندګي تېره شي او لږه کوتاهي یو بل کې راشي
او لږه مسله لږ خواهشات پوره نشي د کپړو د پیزار یا نور زندگی نو وی ورته وي ښځې زندگی د لړې اور کې ودرولې ده خاونده کله چې ستا نکاح کې راغلی نو زندگی د اور ده نو اوسې موږ د اوس وګورو که نه اوس ګوره یو زوی دی یو صحابي دی د کار نه ستړی ستومانه رالی شپه کې رالی خپلې بیبي ته وایي زما زوی راپاسوه چې ما سره روټۍ وخوري بیبي ورته وایي هغه وایي اوده دی ډېر ستړی شوی او وایي لږ بیمار هم دی وایي ته روټۍ وخوره وایي سبا به زه بیا راپاسوم ته خپل روټۍ په آرام باندې وخوره او سبا به ورسره میلاو شي کله چې سبا شو خپله ښځه ورته وایي جناب وایي یو امانت څوک چاله ورکي او بیا یې اخلي او دغه کس امانت نه ورکوي خپل امانتدار ته نو آیا څه حساب دی خو دا به ډېره بېانصافي چې څوک ول امانت ورکړي او دا ول خپل امانت نه ورکوي هغه ورته وایي ستا چې کوم زوی و الله امانت درکړو هغه الله اخیستی دی دنیا نه تللی راشئ وینه او ورته د الله بندې ما چې د بېګا ولې نه وي ما ته به دې ویلی وی چې غم هم شریک کلی وی تا ټول غم په خپل زړه باندې اخیستی دی ما ته خو به دې لږ ویلی وی چې زړه دې سپک شوی وی تا ټول غم په خپل زړه اخیستی هغه ورته وایي خاونده وایي ستړی ستومانه راغلی ما چې تا ته وکتل ډېر مزدوري دې کړې راغلی ستړی ستومانه نو ما تا ته کو ویلی وی ستا خوب به خراب شوی وی دې د وجې نه مې په خپل جګر خپل زړه باندې غم واغېست ما یې تا ته پته ونه لګي اوس وګوره ټوله شپه دې په آرام تېره شوه نو موږ دې وګورو جي خاوند لا کور ته نه راغلی ښځې ورته سر تړلی نو بهر کې ویډیو اوږده شوه نو دا ډېره مبارکه رشته ده کم سے کم مونږ ودونه کو خپلو بچو له خپلو لوریانې خویندې لږې خبره و چې وایي د خاوند تا باندې څه حق دی خپل زوی له واده کو لږې خبر کو ښځې تا باندې څه حق دی نو یقیني جنت دی هغه دنیا دا دنیا هم او دنیا هم جنت دی او مینه محبت به یو بل کې بیا ډېري بیا به د زړه نه و چې دا زما ښځه ده د زړه نه به و چې دا زما خاوند دی صحیح دی انشاءالله دا میسج څومره ملګري تاسو ګورئ شیر کوئ ماشاءالله ډېر ملګري شیر کوي الحمدلله په لوی تعداد سره او بعضې ملګري تپوس کوي د یوټیوب چینل نو الحمدلله یوټیوب چینل هم دی مولانا اختر علي په نوم باندې دی زما خپل یوټیوب چینل دی نو تاسو له پکار چې هم سبسکرایب کړئ د هغې په ذریعه هم دنیا ته دا خبره ورسي او د فیسبوک په لیکه هم دنیا ته خبره ورسي صحیح دی انشاءالله څومره ملګري چې دا ګوري نو تاسو ټول شیر کړئ صحیح شو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین عزتمندو ما ته پکې خبرې کولو ته ضرورت نشته مولانا اخترعلي صاحب چې څونه خبرې وکړي ټولې قیمتي خبرې وکړي که چېرې ښځه خپل خاوند د حقوقو نظام خبر کړي نو بیا هغه کور جنت او دغه شانتې خاوند ته پکار چې د ښځو د حقوقو نظام خبر کړي نو بیا هغه کور جنت دی عزتمندو الله پاک دې موږ له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق رانصیب